انسان څنګه له یو څاڅکي اوبو څخه جوړیږي مکمل مراحل یې راسره وګورئ. د یو نوي انسان د پیدا کېدو څخه مخکې د مور لخوا یوازې یوه هګۍ وي او د پلار لخوا لسګونه میلیونونه سپرمونه وي چې د دې ټولو سپرمونو څخه یوازې یو سپرم ځان تر هګۍ رسوي او دغه سپرم د ښځینه د هګۍ سره یوځای کیږي چې دغه عملیات ته القا یا فرټیلایزیشن ویل کیږي. هر مور او پلار ماشوم ته کروموزومونه ورکوي چې 23 له مور او 23 له پلار څخه ورکول کیږي. د ویډیو د لیدلو څخه مخکې باید د دې یادونه هم درته وکړم چې دا کوم مراحل د انسان د پیدا کېدو زه درته ذکر کوم دا د ساینس پوهانو لخوا د الټراساوند او د مایکروسکوپ په واسطه څېړل شوي دي. خو آیا تاسو پوهیږئ چې الله تعالی 1400 کاله مخکې په قرآن کریم کې دغه ټول مراحل په داسې شکل ذکر کړي دي چې ساینس یې هم په هغه شکل نشي بیانولی؟ نو که چیرې تاسو غواړئ دغه ویډیو وګورئ نو په کمنټ کې لینک شته دی. همدارنګه که چیرې تاسو موږ نه یو سبسکرایب کړي موږ در سره سبسکرایب همدارنګه فالو هم کړئ. راځئ د ویډیو په طرف چې دا کروموزومونه ډي ان اے لري. ډي ان اے هغه کوډ دی چې د ماشوم جنسیت یعنی ښځینه نارینه د سترګو رنګ د ویښتو جوړښت او ګڼ شمېر نورې ځانګړتیاوې ټاکي. د دغې هلک نوم احمد دی. احمد د خپل مور د پالوپ نلۍ څخه د رحم پر لور سفر کوي. د جنین بهرنی پوښ به له منځه لاړ شي او هغه به د مور د رحم په مغزي استر کې ځای ونیسي. د ځای نیولو بهیر د القا څخه وروسته شاوخوا 6 ورځې وروسته شروع کیږي او د شاوخوا 12 ورځو په ترڅ کې بشپړیږي. د احمد حجرې په 3 طبقو ویشل کیږي چې هره طبقه د بدن ځانګړي برخې جوړوي. نیورول پلیټ جوړیږي چې د دماغ او ملا تیر لومړنی شکل جوړوي. بیا په 3مه اونۍ کې او 1 ورځ یعنې یوازې د القا له 2 ورځو وروسته د زړه ټکان احساسیږي. په 4مه اونۍ کې به د زړه ټکانونه په 1 دقیقه کې 150 څخه تر 160 ځلو پورې وي. موږ اوس کولی شو د داخلي غړو لکه معده او د سږو لومړني جوړښتونه ووینو. دماغي بره هم رامنځته کیږي. هغه د خفیف لمس په وړاندې خپل سر د خولې سیمې ته شاته وباسي او همدارنګه د لاسونو او پښو د غوټو جوړېدل له 4مې اونۍ راهیسې روان دي. تقریبا د 6 اونیو په شاوخوا کې د احمد د دماغو څپې ثبت شوي دي. د 6 او 7 اونیو ترمنځ به د احمد لاسونه او پښې په کافي اندازه جوړ شي. لکه څنګه چې د لاسو او پښې ګوتې ښکاره کېدل پیلوي وروسته به احمد وتوانېږي چې خپل لاسونه وښوروي او همدارنګه د 7 اونیو په ترڅ کې به خپلو پښو ته هم حرکت ورکړي. هغه ډیافرام جوړیږي چې په سږو کې موجود دی چې د ساه اخیستلو او ویستلو دنده لري او هغه د حیکاب تجربه کوي. زړه اوس 4 خونې لري. ګوتې جلا کېږي، څنګلې جوړېږي او د سترګو رنګونه هم په جوړېدو پیل کوي. د 7 او 8 اونیو ترمنځ د سترګو پورته او لاندې پوټکی راخیږي په کوم باندې چې باړه موجود وي او وده کوي او یو بل ته نږدې کېږي چې د 8 اونیو په وخت کې سترګې تقریبا تړلې ښکاري. د 9 او 10 اونیو ترمنځ د احمد وزن له 50% څخه زیاتېږي. هغه نور د جنین په نوم نه بلکې د فیټس یعنې تقریبا د بشپړ ماشوم په نوم یادېږي. د لاس او پښو نوکان هم ښکاره کېدل پیل کوي او هغه به ځانګړی فنګر پرنټ یعنې د ګوتو نښې هم ولري. احمد د خپل ښي لاس حرکت کول خوښوي او دا احتمال لري چې هغه د دې له امله د زیږون څخه وروسته ښي لاس یې پاتې شي. د هغه مور به د 14 تر 18 اونیو ترمنځ د احمد حرکت احساس کړي خو دې څخه مخکې هم احمد حرکتونه کول او فعال و. هغه په خپل پوستکي د سپین موم په څیر پوښ جوړوي چې د ساتنې لپاره دی. هغه د ډیافرام تمرینونه د ساه اخیستلو لپاره چمتو کوي. د هغه بدن تقریبا په بشپړ ډول د نرم پوستکي ویښتو لخوا پوښل شوی دی. هغه اوس کولی شي چې د مور خوځښت او ټیټ فریکونسي غږونه درک کړي. سترګې د خوب لپاره چمتو کیږي. خو ځینې نور ماشومان په 19مه هفته کې زیږېدلي دي چې په دغه وخت کې ماشوم بشپړ نه وي خو بیا هم ژوندي پاتې شوي دي. د احمد سترګې خلاصیږي چې هغه د لویو غږونو په ځواب کې دغه ډول سترګو طرف ورکوي. احمد په 26مه اونۍ کې د خوند حس پیدا کوي او په 20مه اونۍ کې د سترګو کسي د رڼا په مقابل کې لویږي او کوچني کېږي. هغه اوس کولی شي چې د لوړ او ټیټ غږونو ترمنځ توپیر وکړي. هغه د امنیوټیک مایع دا هغه اوبه دي چې د مور په نس کې د ماشوم د ساتنې، حفاظت او همدارنګه د اسانتیاو لپاره موجوده وي چې دغه مایع سږو ته ننباسي او بیرته وباسي چې د ساه اخیستو تمرین کیږي. احمد د غږونو سره اشنایي پیدا کوي په ځانګړي ډول د خپلې مور غږ او د ځینو نورو غږونو سره.
وروسته د سر پر پوستکي ویښتان وده کوي او د مخ په غومبرو کې غوړې طبقې غټېږي ترڅو د زیږون وروسته ماشوم د مور شیدې زبېښولو ځواک ولري. کله چې د ماشوم د زیږون وخت نږدې شي، هغه به د خپلو لاسونو او پښو په وسیله ښکته خوا ته د زیږون د لارې لوري ته حرکت وکړي. تر هغه وخته چې احمد سترګې نړۍ ته وغړوي، هغه به نږدې 9 میاشتې د ودې او د دې نړۍ د ژوند لپاره د چمتو کېدو په حالت کې تېرې کړې وي.